بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه، روغتیا په هیله مو خدای دې وکړي روغ جوړ صحت بد ته اوسئ. راغلي یو د بورکۍ خواته. د بورکۍ خو څومره چې زه معلومات لرم 2 ضابط دي چې یو یې وفات شوی دی او بل یې تکلیف لري د بله. ابۍ ازوی چې د وفات شو تکلیف درلود مریض و؟ غزني کې وفات شو، غزني کې شهید شو. په چی شي کې و؟ پولیسو کې و که اردو کې و؟ ملي اردو کې. څومره وخت وظیفه وکړه؟ 2 کاله پوره شو، نور دریم کې شهید شو. په غزني کې بیا چې ته خبره شوې منتظره پاتې شو چې دلته یې څوک راوړي، تاسې ورغلی څنګه شو؟ نه موږ خو وړکې مخې ته ورغلي وو او بیا زه خبره نه وم، دلته یې وناڅاپي راباندې را دننه کړ، دنازی را دننه. د هغې نه څو ماشومان پاتې شول مورې؟ هغې نه 6 یوه مرګي پات شوې لورې او 5 یې وړکونکي دي. دا یتیمان دا واړه بیا دا خو بیخي واړه دي که نه؟ واړه پاتې شو. یو ته مې لاسګاډی ورمخکې کړی چې زه لاسګاډی وباسه. لاسګاډی چې وباسې څو کلن دی مورې؟ هغه څه خبره یم، دا چې غونډی دی نو دغسې دی نو. دا مورې ټولې د هغه خبرې دي د خفګان دي. زه نه غواړم ته خفه شې ته هغه شې، دا خو سخته ده، ویل یې سخت دي او که ویې نه وایې نو بله چاره نشته. سړی باید که ویې وایي لږ به د هغه زړه تش شي، لږ به د هغه زړه کې چې کومې غوټې هغه درد یې هغه چې سړی ځان سره ساتي نو انسان ځوروي، باید وویل شي. د دوی رفقه اوس څنګه کېږي مورې؟ دوی ته الله رزق ورکوي نو 10,000 روپۍ ورسره رالېږلې وې، هغه لاړې هماغه شپو کې خلاص شو. هغه په دغه تره ته دا یو بل د حساب شانې بنادم شی ورته ورکړ. یعنې هغه 10,000 روپۍ چې کوم هغه ورکړې ورته دولت ورکړې، هغه یې په هغه کفن او خیرات او په بل باندې ولګېدې. د هغې نه بعد بچي پاتې شول، همداسې اوس مجبور دی چې وړکی زوی لاړ شي کراچۍ وچلی. وړوکی زوی لاړ شي کراچۍ اوسه پورې نه دی راغلی، ماخوستن ته به راځي څه وخت. یعنې دا اوس د ماښام اذان دی، هغه ماشوم کور کې نشته. دا که راځي نو که ډېرې ګټلي 50 روپۍ 60 روپۍ. خوراکه 50 هم ګټلي، کله واري اوس مزدوري نشته، کله واري تش تور راځي، کله واري شی ګټلی مړی د کور وړي. د دې کور حساب څنګه دی مورې؟ کور یې دا حساب دی، شی وخوري که نه وچي سره یې خوري. دا ټیپر او دا ترکاریان یې همدا خوراکه ده. او دغه دا ویلۍ د چا ده؟ دا ویلۍ پردی ده، موږ په کرا پراته یو په 2,500 روپۍ دی په درېزه. تاسې د کوم ځای نه راغلي یاستئ مورې؟ موږ د شینوارو ته جنګ نه راوکوچېدلې دلته؟ جنګ نه راغلو. او د دې بل زوی تکلیف د څه شی دی؟ دا کور کې مو دا کور کې چې دی و دا دغه ملا کې درد دی، دا پښې خوږېږي، ینې غوړې دي، روغه ورځ یې نشته، ناسته یې په کور باندې خدای شته. یعنې دا خو چې مریض دی کار نشي کولی، دروند شی نشي چې کولی. نه ټیلر راشي، ټیلر ته لاړ شي، خو نه یې دی کړی. ځکه که څوک کار کوي پیل به د هغه نه کوي، د مزدورۍ نه کوي چې ټیلر خالي کړي یا کراچۍ وچلی، او ټول درانه کارونه دي. درانه کارونه دي چې بیګي راشي نو زه یې رنګ ته ګورم، رنګ ته یې ګورم چې خدای روغ وي که ناروغ وي. خدای به یې اسانه کړي مورې. دغه څه چې بګ د وسه یا به در سره بګ کوو، په هغه غم کې د شریکي، په هغه درد کې د شریکي مورې. ته د یو قهرمان مورې، تا زوی زموږ له خاطره. مړ دی قسم په خدای چې په سترګو پسې ړانده شو. زه پوهېږم مورې، زه بیخي پوهېږم. خوب د افتخار ځای دی چې تا زوی د دې وطن له خاطره، موږ له خاطره، د خلکو له خاطره. دا عادي خبره نه ده مورې. یا نن یا کال بعد یا 2 کاله بعد ته د یو وطن مورې، ته د ډېر د قدر د وړې، ته د ډېر د احترام وړې، ته د دې ولس مورې. تا قرباني د خدای په خپل دربار کې قبوله کړي. او عمل ته کېدی وروره، تا قرباني د خدای قبوله کړي مورې. موږ د په هغه زه به یم چې خدای د ارمان پوره کړم، خوشحاله اوسه، ډېر عمر د خدای درکړه. څوک زما دې وړو بچو سره
دې ماسوی سره امداد کوي الله یې کامیاب لري تل د تلی خدای دا امداد به نه وي مورې دا به یې تا حق وي پر موږ پر دې وطن په دې ولس په موږ ټولو دا به ډېره سخته چې زه کېره به تا د غب دپاره دلته زه به وژاړم ته به وژاړې دا به ډېره سخته یې بوره کوي او خفه به شو دواړه به خفه شو خدای وساته تا دغه لاسونه چې رپېږي تا دا په ما ډېر بد تاثیر کوي مورې دوره یې بګه زړونه کلک دی دا دوره بګه توال لرو تا ګل غوندې زوی د دې وطن له خاطره قربان کړه زه پوهېږم مورې خوب نه راځي کېږي ته بورې ارامه د خوب دې کوه ارامه د خپل صحت ته ورسېږه د دې وړو یتیمانو له خاطره دا ډېر ګلالي په دې حال کې دی فکر وکړه وای دا یې زوی دی دې خو ځان په ژړا پړ کړ چپ شه وراره چپ مونږ خو یو ما خو وروره کې پوه شوې ما غوندې ورور لرې چپ نه ونه ژاړه پاکې که اوښکې دي وبه یې کوم مورې ته ته یې ما ورور یې چپ پاکې که اوښکې دي هله پاکې که خوشحاله اوسې مورې خوشحاله اوسې ډېر عمر د خدای درکړه څوک د دې یتیمان سره امداد کوي یا الله غیبانه پام په وکړي خدای ته یې کامیاب لري زه هم د خدای ساتې دغه ماما موره ته یې وخوره موره کوي ته یې په ښه ارامه زړه په دې یتیمانو د باندې دې وخوره په دې ټولو یې وخوره انشاءالله خدای شته موږ یو ته به وږی نه پاتې کېږي زه ډېرې دعا درته کوم په خبرې ډېرې دعا هغه خلاص که ابۍ موږ لاړو دغه د تا دعا موږ ته هر څه د موره کوي خدای مو کامیاب لره خوشحاله اوسه خدای مو عمر ډېر کړه خدای د یو ځای کې هم خړ مه ښه په ارامه زړه یې وخوره مورې یو خبره په تګ کې درته وکړم په دې به قاطي نه کوې تر څو دا خلاصېږي موږ انشاءالله نور رارسوو خدای سره ښه وکاندي خوشحاله اوسه مسئولیت د دې فامیل تا په غاړه دی یعنی که نیم که ګل ته هغه کې ته ګټې صحیح دی ټوله وخورئ خدای مهربان دی بیا راوړي نیم پکې مه کوئ پاخې کې خو پریمانه وخورئ صحیح دی که ځکه که مریضېږي خو ته مجبوره چې وګټې نفقه چې تا په غاړه ده نو دا هم نفقه ده خدای په امان